پشت هم تبلیغ میشه و همه ساله ما برنامه را برگزار میکنیم. خوشبختانه که در این برنامه خودشان هم حضور دارن. ما برشان میتونم مایک تا اون بخشی که مربوط شان از امور هم پیش ببرن. بسیار زیاد تشکر جناب فروغی گرانقدر و خواهران و برادران عزیز و گرامی و همکاران نهایت عزیز. واقعا همونطور که فروغی صاحب گفتن ایده که نزد ما پیدا شد خب حقوقدانا جمع میشن، نمیدونم پیلوتا جمع میشن، صاحب منصبای قوای مسلح جمع میشن سالانه. ما گفتیم چرا این رادیو تلویزیون جمع نشد؟ این همکاران و افغان فیلم. ببینید اول رادیو در اشاعه تمدن، فکرتان باشه در اشاعه تمدن رادیو کار خود کرد و متعاقب از او افغان فیلم ایجاد شد که او هم نه تنها که کار هنری را میکرد. اگر یاد کسایی باشه رقم ما و ریستفید یادشان است که اول یک فیلم پیش از اینکه نمایش داده شود اول یک بخشی خبری داشت که پادشاه اعلیحضرت محمد ظاهر شاه کجا رفت و نیکام صدراعظم شاداب نعمان کجا تا کار اطلاعاتی را افغان فیلم میکرد. تلویزیون نبود در افغانستان و متعاقب از اون که تلویزیون ایجاد شد. خب اینا به قیمت سر و جان و مال خود ژورنالیستان، نویسنده، کامرامن ها، یونیت های سیار رادیو، تلویزیون و افغان فیلم اینا کار کردن. مخصوصا خانوما در بخش ممثلین حال ما خوار و مادر خدا نمیمانیم که مکتب برای یا مثلا تاله نه ببین. اما اینا 100 سال پیش 80 سال قبل همین خانمایی که همین خانمای قهرمانی که تمثیل کردن، نطاقی کردن، گویندگی کردن و کلتور و تمدن و هویت تاریخی افغانستان و زندگی نوین ترویج کردن. خب اینه میده ذهن من گشت و این کار فردی نیست. خب من یک پیشنهاد کردم اینه خویندی جنابای عالی هر کدام آلینا فروغی سه رزمی سه دبیبان اون کاظمی سه شاید است که ما خوب است از امو احیات شود. زرگونه جان جواب بود و فوزه جان میترا بود و امرای ما چون کسای دیگه عزیزایی بود که بله گفتن آرون یوسفی یک وقت رئیس ما بود. هر وقت که من میبینمشون زینیت ریاست از زیده زیده من میترسیم یه نسبش. خب قدرمون دوستان زه دیر خوشحال من چه ستاس په منځ کې تاسو نه زده کړي ستاسو په خدمت کې. ښه یو ډېر لوی او قدیمي او پخوانی لرغونی بیت دی چې وایي شیرین عمر چې تېرېږي درېغه درېغه د اوبو په څېر بهیږي درېغه درېغه دا یاران لکه ګلونه د بهار دي د خزان په تاو رژېږي درېغه درېغه. ولې ما دا خبره دا باید ما ولې وویل؟ ځکه 105 کاله مخکې راډیو چې یو چا ایجاد کړی و هغه نشته موږ سره. هماغه انجینیر عطاالله خان نشته موږ سره مګر دا راډیو هغې جوړه کړه. افغان فلم یو چا جوړ کړ، تلویزیون یو چا جوړ کړ، هغوی موږ سره نشته، نن میراث ده. نو ځکه خو زه یوسف یو دوست هماغه د اشرف خان هجري شعر را په یادومه چې د هندوستان په دکن کې بندي و او په خپل وطن افغانستان پسې خفه و، خپلو یارانو پسې د راډیو تلویزیون. هجري یار د محبت په سترګو ګوري، هجري یار د محبت په سترګو ګوري که ظاهر لرې په دکن دی، دی په دکن کې بندي و. خبره لنډوو. زه ډېر خوشحاله یم د هغو کسانو نه چې تابوګانې ماتې کړلې 50 کاله مخکې او راغلل د افغانستان د خلکو هویت او تاریخ په اصلي توګه څرګند کړ. هغه زموږ خویندې دي، زموږ دغه خویندې چې اوس هم له ډېرو حقوقو نه برخمنې نه دي. هغه وخت فکر وکړئ چې هېڅ دلته زموږ په مجلس کې عمق قهرمانان او اتلان ناست دي ټولې چې د قدر وړ دي.
اجازه راکړئ زه د هغه چا نه یادونه وکړم او دلته ورته زحمت ورکړم چې راشي چې هغې نه یوازې د افغان کلتور و فرهنګ لپاره د ژورنالیزم لپاره د ګویندګۍ او نطاقۍ او ویندویۍ لپاره چې د وطن د اولاد د سالمې روزنې او پالنې لپاره هم د سر په بیه کار وکړي. زرغونه ژواک یادوم، زرغونه ژواک عطا یادوم چې دلته تشریف لري او زه هیله لرم چې ورته په دواړو لاسونو ښې چکچکې وکړم. ډېر خوشحاله یم چې تاسو له ځان سره لرو د یو فرهنګي شخصیت لور د جناب ژواک صاحب خدای تعالی دې هغوی ته جنتونه ورکړي او د ژوند ملګری جناب عطا صاحب چې هغه ته دې خدای جنتونه ورکړي د هغه نښه ده او دوی په ډېرو مواردو کې هم په اجتماعي مسایلو هم په ټولنیزو او ملي سیاست کې په متعهده ملي سیاست کې دوی برخه واخیستله او د راډیو تلویزیون فضا باور وکړئ د دوی په وجود کې ډېره پیاوړې وه، ډېره غښتلې وه او ډېره منوره وه. زه میکروفون دوی ته ورکوم، کیدای شي چې بیا به پوښتنې پکې درلودلې سره خبرې کوم. ډېره مننه کوم. لومړی خو تاسو ټولو درنو همکارانو د ژورنالیزم د ټولو برخو مېلمنو ته درانه سلامونه او درناوی د زړه له تله وړاندې کوم. ستړي مه سئ، ښه راغلاست. غواړم په لنډ ډول باندې یو ځل بیا خپل غږ تازه کړم، خپل د ګران مور وطن په یاد د افغانستان د راډیو افغانستان او تلویزیون په یاد غواړم چې هغه د زړه هغه غوټې چې را سره دي، هغه د زړه تڼاکې چې را سره دي چې څنګه موږ خپل مور وطن پرېښودی، مجبوره یې کړو چې پرېښودو. موږ دلته په خوشحالۍ نه یو راغلي، خو یو څه باید ووایم، هغه دا دی چې د ورځې څخه چې موږ د خپل وطن سره جلا سوي یو، تر ننه پورې موږ خپل د ګران مور وطن افغانستان مېړنۍ ښځې، پیاوړې ښځې، درمنې ښځې خو ویاړلې نه دي هېرې کړي. د افغانستان یتیمان مو نه دي هېر کړي. د افغانستان د ژورنالیزم په لاره کې هغه سرښندونکي مو نه دي هېر کړي. د قلم او د عمل په ملتیا باندې مو خپله لاره تعقیب کړې ده او خپل رسالت مو ادا کړی دی. بخښنه غواړم چې نن زما لاس ریږدي. زه دا څو کاله کېږي چې البته د وطن نه جلاوالي او مشکلاتو دې حالت ته را رسولی یم چې قلم مې اوس کار نه کوي، د شپې خوب نه لرم، ورځ مې آرام نه دی، ځکه د افغانستان نیمه برخې نه ډېر هغو ښځو چې تر نارینهو یې ډېر قرباني ورکړي دي، هغو خپل مړونه د لاسه ورکړل، هغو خپل ځوان زامن د لاسه ورکړي دي په 50 کلن نیابتي جګړو کې، هغو خپل ځوان ورونه، خپل ځوان زامن د لاسه ورکړي دي. او نن د نړۍ د پرمختللو هېوادو تر سترګو لاندې د دوی پر مخ باندې د علم، د دوی پر مخ باندې د ژوند دروازه تړلې ده. بلې د افغانستان ښځې د ټولو قدرتونو د سترګو لاندې نن د ټول ژوند د خوشبختیو نه بې برخې دي. نو هغه چا چې د افغانستان د ښځو دپاره مبارزه خپل رسالت ګڼلی دی او تعهد یې کړی دی او د ډېر ځوانۍ څخه یې د ښځو د اعادې د حقوقو دپاره مبارزه کړې ده، پر هغې به څه تېرېږي؟ ولې به یې لاس نه رېږدي؟ ولې به مریضه نه وي؟ ولې به خوب نه لري؟ په هر صورت زه ډېره خوشحاله یم چې نن ستاسو په منځ کې یم او فقط د یو لنډ شعر په ویلو سره خپله خاطره
را ژوندی کومه او زړه ته ټکور ورکوم. د دې شعر نوم دی وطن. وطن جنت نشان دی ګلان پکښې کرمه، پر ما د روح نه ګران دی ګلان پکښې کرمه. زه د وطن اوبه دانه خورم، خدمت به یې ضرور کم. پکښې د عمر خزانه خورم، خدمت به یې ضرور کړم. دا عزم دا پیمان دی ګلان پکښې کرمه. وطن جنت نشان دی ګلان پکښې کرمه، په ما د روح نه ګران دی ګلان پکښې کرمه. تشکر. زه بلبل دا مې ګلزار دی، په مال او سر به یې ساتمه، په مال او سر به یې ساتمه. زما ژوندون ته افتخار دی، په مال او سر به یې ساتمه. آزاد افغانستان دی ګلان پکښې کرمه، آزاد افغانستان دی ګلان پکښې کرمه. وطن جنت نشان دی ګلان پکښې کرمه. دا د یو شاعر د زړه احساس دی، خو په ډېر تعصب چې نن ګلان نه پکښې کرو، نن زوزان پکښې کرل سوي، په ډېره مینه او درنښت کور ودان. ډېره زیاته مننه کوم زرغونه جانې خورې. زرغونه خور کله به چې په تلویزیون کې یا راډیو کې د خبرونو مهمه برخه به وه، باور وکړئ دوی ته به یې ټلیفون کوو چې راشئ ولولئ. فصاحت او بلاغت، د ژبې په ګرامر باندې پوهېدل، په تاریخ د خپل وطن پوهېدل، جغرافیا باندې پوهېدل، دا د یو نطاق برجسته خصوصیات دی. داسې نه کېږي چې ولسوالي د نورګل ته نورګل ووایي او بیا وایي چې ډېر عفه غواړم. بالاخره د خپل وطن د جغرافیې نه هغه زرغونه جانه ژواک او زموږ دا نور همکاران ول. واقعا که لطف وکړئ زرغونه جانې یو په لنډه توګه ځان ته ووایي چې یوه موده خو تاسو د افغانستان په معارف کې هم کار کوئ. بله بله. هغه وخت چې د ډاکټر صاحب نجیب الله د حاکمیت حکومت دوران و، هغه وخت ما په راډیو تلویزیون کې نه یوازې دا چې رسمي دنده مې درلودله، نو داسې یوه شپه راغله چې ما خبرونه ویله. د تلویزیون د خبرو مسؤلیت زما په غاړه و. دا پروګرامونه به مخکې جوړېدله د نطاقانو په مدیریت کې. نو شادان صاحب یاد یې په خیر وي، تشریف نه لري، خو وطندوست صاحب دلته سته د راډیو افغانستان د مشرتابه په استازیتوب. نو شادان صاحب راغلی استودیو ته چې ما خبرونه د اطلاعاتو د شعبې نه اخیستي وه. ویاندویان به تلله د اطلاعاتو اخبار د شعبې څخه به یې خبرونه اخیستله، هغه به یې یو وار تر نظر لاندې کله کله به یې تېروله، کله کله به دغه موقع نه میسرېدله. نو دا خبرونه یې رااخیستې وه. غوښتل مې چې د تلویزیون استودیو ته ننوځم د خبرو د وړاندې کولو دپاره. شادان صاحب ودرولم، وایي چې زرغونه جان ببخشید یک چیز ضرور کار دارم. ما ویله بفرمایید. نو دلته 2 دقیقې 3 دقیقې خبرو ته پاته وې. اریانه پاتې سوالم څه خبره ده؟ ویله چې د رهبرۍ څخه د حاکمیت چې زه خپله هم د هغه حاکمیت یو غړی وم، او ټول ژوند مې د 10م صنف څخه د مکتب چې ډېره نوې ځوانه ومه، د دې ارمانو دپاره او د دې ګوند دپاره ما مبارزه کړې وه. ما ته ویلو چې د پورته ځای څخه موږ ته تلیفون شوی دی چې زرغونې جانې ته د نن د تلویزیون خبرونه چې واخلئ. فوزیه جانه پاڅون د راډیو د جمیله جانې خور، هغه د راډیو خبرونه وایي، هغه مې راوستلې ده، ستا په عوض باندې خبرونه ورکړه د تلویزیون چې دی ووایي، او ته ورڅه د راډیو خبرونه ووایه. ما د شادان صاحب په وړاندې څه ونه ویل،
ځکه چې شادان صاحب خپله بېچاره و هغه ته بل چا اول ورکړی و نه په هر صورت دا چې چا کړې وه کړې وه خو خدای دې وکړي چې نن خو شادان صاحب نسته مګر تر ننه پورې ما د شادان صاحب پوښتنه نه ده کړې شاید هغه به هېر چې دا واده ته چا ویلې وه هغه وخت کشمن صاحب صدراعظم و او اوله شپه وه چې په اصل پلنوم اتلسمه ډاکټر نجیب صلاحیت اخیستی و چې د کارمل صاحب په هېواد باندې دی مسؤل سي معلومه نه سول تر ننه پورې چې چا دا کار کړی دی ولې وکړي خو پس هغه ورځې سهار ما تصمیم ونیوی چې نور رادیو تلویزیون نه غواړي ولاړلم وزارت تعلیم و تربیې ته او عریضه مې ولیکله پس هغې څه زه معلمۍ ته ولاړلم معلمه شولم نو علت یې دا و چې دوه کاله ما بیا معلمي وکړله موږ هم همداسې اورېدلي چې تاسو په معارف کې ډېر لوی مقام کې ډېر واته تقدیرنامې اخیستې ډېره زیاته مننه کوو تاسو نه خوشحاله نیکمرغه هوسا او بسیا ژوند ولرئ په لنډ ډول یو څه غواړم ووایم هغه دا ووایم چې درنو همکارانو او ټولو ګډونوالو له بده مرغه په ټولو سیاسي حاکمیتو کې غلطۍ او اشتباهات ډېر سوي دي او د دې اشتباهاتو خساره جبران تر هر چا د مخه خپل د هغه ګوند غوړو ورکړی دی راسې هغه اشتباهات چې په سیاسي زعامتو کې او په ګوندو کې سوي وه وطن خو یې دغه حال ته راورسوي اوس راسئ چې موږ تاسې رونانده روشنفکران ژورنالستان او په یو څه پوه دغه مرزونه مات کړو او د افغانستان ګډ کور پر مشترک محور باندې سره راټول سو یو بل ومنو او د افغانستان د بدبختانو د ختم لپاره یو تعهد وکړو رسالتمندانه چې دا وطن زموږ ګډ کور دی کور ودان زیاته مننه کور مو ودان جوړ صاحب دا تاسو ته ډېر مهرباني اوس چېرته تللي دي چې ورکه دي ایران اوه هغه پیدا کړل جمیله جانه سلام جمیله جانه شفاق وردک را سره ده زه بلنه ورکوم چې راشي زما سره ستړي مشئ سلام ټول په تلویزیون کې کومه سلامونه وړاندې کوم او خوشحاله یم چې ټول وینم خب دیگه جمیله جان وردک و شفق بعد از عروسی باز شفق شد این همکار میشناسید ستاره روشن تئاتر سینما و تشکر تلویزیون افغانستان موږ ډېر خوشحاله یو یوه شېبه زموږ له ټولو ما سره وزیر صاحب جمیله جان راشي بس قدرمنو دوستانو دا ډېره مهمه ده چې د دوی د ژوند او کار په باب ځینې خبرې کوو خو رئیس د هنر ادبیاتو یوه خبره وکړي چې د دوی کار څنګه ارزیابي کوو یک از یارو به رسمیت نمیشناسم چشمم میفته به هر کسی که و به هر انسان با وفا و مهربانی که در وقتی که من در تلویزیون کار میکردم از جمله جمیله جان نازنین جمیله جان نه تنها در رادیو و تلویزیون کار میکرد بلکه فعلا اگر شما خبر ندارین خبر شوین که در بهترین فیلم های هالیوود و بهترین فیلم های امریکایی نقشای بازی میکنه عزیز یا ترمیم یک چکچک بسیار چوکان با جمیله جان یوسف محترم بسیار مننه که او خواه جمیله جان تاسو راشي جمیله جان راځي چې دې ځل انسان ته وګوري دا زموږ قدرمن دوستان داسې کلي اخره کې ناست دی ستړي مه شئ تشکر زه نه وایم چې څو کاله دی خو دومره راته ووایه چې په رادیو افغانستان کې ما د وقت حضرت محمد شاه آمدیم رادیو و اینمی آدم رو میبینید در وقتی حضرت محمد شاه ما چه بود یا نبود خود وقتی داود خان آمد خوب یاد دارم ما در شعبه کار میکردیم اگر من غلط نکرده باشم سال 1356 آخرای 55 56 همدست اینو؟ همداسې خیلی این میگه که سن سالت نگو سن سال من
اصلا تاریخ تولد اکثر ما افغان‌ها نوشته نیست. اگر شما خبر باشید از ما منابط نوشته نیست. من حدس میزنم که شاید 65 66 67 شاید باشه. اولین خانومه که راست میگه. سنسان خوب قدرمن جمیله جان ستاسو په حضور کې ستاسو په باب زوایم چې تاسو د افغانستان د تیاتر تمثیل او سینما ستوری یاست دا چې افغانستان هغه راډیو تلویزیون ستاسو په دې قدر پوهېږي که نه پوهېږي هغه بېله خبره ده اما تاسو د سر په بیه تاسو او نورو عزیزانو لکه ستورۍ منګل لکه زلیخای فخري په هغه شعبه کې چې تاسو ورسره کار کوو ستاره امینی او داسې ډېر نور کسان آمنه جان زیرک هما جان بهان او تاسو که څوک رانه پاتې تاسو ووایي که لطف وکړئ ماته ووایي چې په دغه ټوله موده د تمثیل کې داسې کله شوي دي چې د دې خلکو نه مو ډېر رضایت ترلاسه کړي زه درته څه ووایم که زه اوس قصه شروع کړم ټول به سالون خوشحالي ټول وتښتي خسته بشي ټول خو تاسو پوهېږئ د ما همکاران ټول پوهېږي چې زه په کوم کال کې راغلم راډیو تلویزیون ته او څنګه راغلم هغه هم ټولو ته معلومه ده زه به لږ لنډه هغه پرې واچوم ما که راډیو تلویزیون آمد بخیر در دوست گپ زدن میتونم من که رادیو تلویزیون آمدم یک مسابقه زینی بود از طرف مکتب که به دختران و هیچ نمی‌فهمیدم که رادیو چیست تلویزیون چیست چیست دختران گفتن جمیله بیا همراهی ما برو ما ولی بسیار کاری نمیکنم اول نمره صرف کنم خب رفتیم در رادیو تلویزیون اونجا که رفتیم یک دستاورد زینی سوال کرد گفت کی میاد درباره دختران گپ بزنه که در خانه یا چی کارا کنن من گفتم دختران در خانه کلاشویی کنن میکنن دیگ پخته کنن میکنن و پیسه در حق تولید کنن چونو کار من میکردم گفتم بعد از او فضلی سن هم مدیر شعبه درام پشتو در کنجستان بود سر بشاره کرد گفت اینجا بیام در فیلمی خواهی همراه ما کار کنی گفتم خوب ما سرش فکر میکنم بعد از اون بود که آمدم در رادیو در درام پشتو ما واقعا بسیار خوب درخشیدن در اداره هنر ادبیات رادیو تلویزیون بسیار عالی بود و همچنان گوینده خوب اخبار ژورنالیست بسیار خوب و تهیه کننده و پروڈوسر برنامه‌های خوب خیلی هم مترسته خب در رادیو پروگرام‌های زیاد بوده که نطاقان میخواستن پروگرام‌های دیگه مثلا نریشت فیلم‌های کوچک تلویزیونی که نه اهم از فیلمونو دی ویلي دغه د هالیوود کې تاسو د هالیوود کې کمپنۍ کې دا اوس په یو فلم کې برخه لري که څنګه هغه ما درې فلمونه تر اوسه په هالیوود کې ثبت کړي چې اول 1000 تایم ګود نایټ ولیدل چې هغه د لاسو د ورځو دپاره مختلي وو هغه ته موراکو ته په ورزازت کې چې ډېره بده خاطره لرمه چې په نیمه لار کې واوره وشوه او طوفان شو ما به که موټر یووړ ډېره ډاډه شوې فیلم دوم به نام یوت بود که او هم در جرمنی ثبت شد فیلم سوم به نام فیوز است که هنوز نامده و او در لندن ثبت شد و او انشاءالله که در نیمای جولای یا آگست شاید سینما بیاد ډیره ښه خبره ده انتظار لرو چې دا فلم موجود ډیره زیاته مننه کوم تاسو ته جمیله جانې کور مو ودان ژوندي اوسئ موفقیت مو او بریالیتوب ګلان تشکر داستان تشکر از همه شما قدرمن دوستان ډیره زیاته مننه کوم له جناب فروغي صاحب نه له جناب رضوي صاحب نه ټولو عزیزانو نه چې ما ته هم دا امکان راکړ زه به خپلې قدرمنې همکارې فاضل جان وابزاده ته دا برخه ور وسپارم او انشاءالله چې پروګرام به دوی بشپړ او تکمیل کړي